هادي بشر يوزل بي ما شاء الله حسيني ولا مخلص شام. السلام علیکم دوستانو، دا وخت تاسو ګورئ په زله او ان شاء الله چې شکار وشي تاسو ته نیغ په نیغه خیو چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او مزې ته واخلئ، پروګرامونه وګورئ. دا رشید خان ناست دی، زموږ د فرید کان دی ملګری، او دا نور دې سم نه ښکاري. مخکې ویډیو وګورئ. ماشاءالله کیلو مې یادې ونیو، کیلو ابل مخې راواړوه، کاږه ده کاږه، زبردست شی دې ونیو ماشاءالله. صحیح ده، بس کیلو دی ماشاءالله ماشاءالله ښه شی دی نیولی. کیلو ده کیلو به وي که نه؟ انشاءالله کیلو ده کیلو. صبر وکړه یو منټ. ماشاءالله ښه میا دې ونیو، کپرتان په ینو سور زبردست واړه زبردست زبردست. په ځمکه کېده لږ په ځمکه کېده وه ماشاءالله ښه میا دی. یو منټ دا کپرتان دی که نه؟ دا دونه خوږ می دی کپرتان ماشاءالله ښه می دی. ونیسه دلته ماته استاد نه ښه می دی ټیټ دلته ونیسه استاد ماته. ها نیولو والی څوک دی؟ دا خو پکې وښایه که نه؟ نیولو والا تی زبردست ښه شکار دی یار، کبوتر پاړ کې ماشاءالله. تور شپې شکار دی په ګډاني کې، ښکلې دانه ده په ځمکه کېده وه، په خپله مې ونیوله. وګورئ ملګرو په ګډاني کې تور شپې شکار دی، یا تقریبا پاو کم یو کیلو ده. ماشاءالله زبردست. د سمندر په غاړه میان، واه واه واه. په ګډاني کې د سمندر په غاړه ملګرو میان پخوو په ګټو کې. اوهو سمندر په غاړه میان پخوو. هلکه میان دې ټول خراب کړه په خلاره لږ یې پرېږده، یخني ده او څه میان ټول خراب خراب کړه. ماشاءالله په ګډاني کې زبردست. راوباسه څه شی دی ماشاءالله کاکا، غټه کاکا لکه رانږدې که دغسې ښکلی شی دی. و ماشاءالله یاره دا هم د کیلو نه کمه نه ده، غټه کاکا ده ډېر ښه زبردست. او ګډاني په ځمکه کېده وه چې د کوړه پېږي، په ځمکه یې څمله وه دغسې. ماشاءالله بیا زبردست ښه ماشاءالله. بیا د کیلو دانه راویسته یاره، بس ماشاءالله. نو بچي ولې سبا خوشحاله وي، زامن نامن دی د خویندو له خویندو باندې خو لا ثواب ګټل کېږي. ښه شی موږ په ونه وی د دې خو ماشاءالله لکه زبردست شی دې راویسته. بیا هم د کیلو ته قابو دی، د تور شپې شکار دی. نو کاږه یاره بس خېټه به ما ته را مخامخ شي، او که نه کیمرې ته به خېټه را مخامخ شي. دا وګورئ ملګرو د تور شپې شکار په ګډاني کې ماشاءالله. ملګرو د شپې 4 بجې او 15 منټه دي. سپومۍ ته وګورئ په سمندر کې داسې لار جوړه کړې ده. د سپومۍ نه یخته چې دا سره لکیره ښکاري دا سمندر دی، او بره سپومۍ ده. 4:15 دي. ښکلی مناظر د شپې شکار ماشاءالله. توتله ښه سیز دی، دا هم پاو ته قابو کېږي. د تور شپې شکار دی بھائی، ښه دی. کپرتان دی که نه؟ ماشاءالله ماشاءالله کپرتان بھائی. بس ګډاني کوڼه دی، الله ښه لري آباده، ښه شکار پکې کېږي ماشاءالله. کیلو ده کیلو
کاږه هم په ګډاني کې دا به خېټه به ما ته راواړئ دا میان په ځمکه کېده وه لږې ویني کېده وه په ځمکه बिल्कुल मैं नहीं पकड़ा है मानी बोले माशाल्लाह काका घाटा किलो कदर दाना था माशाल्लाह د تور شپې شکار ده ته وایي ښه دې ویډیو نوم دی د تور شپې شکار زه ښه دی وکړه چې وخه دې نیوه دا کپرتان دی او دا ګینګړه دی ملګرو د تور شپې شکار دا مرګري راویستو دا په خپله ما راویستو دواړه مې هغله په لاس کې ورکړي دواړه یو سیز کې دي ښه په ځمکه کېده وه په ځمکه کېده وه کېده وه ټیټې که داسې اوازونه کوي بس زبردست ماشاءالله ښه دی کوتر دی ډېره خو دا خېټه چې ما ته راواړئ زه ورته حیران شوم دا وګورئ ملګرو دومره ښایسته مایا دی د شپې 4 بجې دي زموږ د شکار نوم دی توره شپه دي دې ته وګورئ د خولې نه نښتی دی د شونډې نه توتر ښه ورته وګورئ هلکه توتر دی زموږ کېده وه چې لږ وپړقېږي ناظرین یې وینئ دا وخت تاسو ګورئ په زل هادي پشر چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ د شپې 4 بجې دي دا وګورئ دې بېچاره باندې ناوخته شوی نه شي راوختې هلته دلته په دې غره باندې په قراره لکه ګورې دغسې یا خوا هم ګوره غټ سوری دی لاس دې ونیسه مه کوه چې ونه لوېږې پل چړاو دی اوبه رانه راتاو وې د شپې هم شکار کړی ده تاسو کتلی شئ دا وګورئ 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 دغه زموږ لار ده اوبه چې ښکاري خو دا تاسو سره چې ښکاري دا موږ وړل کوي دا لکه نه شو تللی نو په دې غره باندې راواخوتو دا د سمندر تقریبا سمندر کې دننه دی دا دی دا دې کې چې ښکاري دی نه یخ هم دا اوبه تللي ناری دی په قرار یې راوخېجوه ښه یا الله خیر بل هم لاس ورکړه رسۍ نه داسې لاس ورکړه دا لاس یې ښویه دي ټوله شپه یې شکار کړی جینګو باندې مایان یې ښه وه دي ماشاءالله اینا هغه زمونږ ګاډی ولاړ دی دا وپېژنئ د ده په هغه باندې فرمایش باندې راغلي وو رشید خان وایي د کنارې شکار مالده شپه مو څه تېره کړه سهار دی کور ته روان یو دا شکار وکار خو دې ملګرو ته وښیو یار په قلار هلکې ونه لویږي دا اخرنی شکار وګورئ څه شو دا د یو کس شکار دی او نور په دې مختلف شیانو کې پروت دی دا د بل زموږ د بل ملګري دی دا وګورئ ماشاءالله او زما خو په ګاډي کې پروت دی خدای په امان